کې د هغه مال پورې وږي ناست وي چې خلک روژه مات وکړي دا ماړه خلک چې یو غاب شی پاتې سي بیا وروسته موږ بیا روژه مات کوو شاتونه خوږې ټولې میاشتې د روژې د جنت لاره وي خلاصه دوزخ بندې دروازې قبلوي مو خدای توبې قبلوي مو خدای توبې قبلوي مو خدای توبې قبلوي مو خدای توبې ثوابونه کړئ حاصل تلاوت شمائل ثوابونه کړئ حاصل تلاوت شمائل بیا بمړه یو که ژوندي په اخلاص وکړئ سجدې بیا بمړه کوم ته د جنو دنیا سمه کې خدای چې د زړه مراته سره کې امين كده په اخلاص وکړئ سجدې هله شاتونه خوږې ټولې میاشتې د روژې د جنت لاره وي خلاصه دوزخ بندې دروازې قبلوي مو خدای توبې قبلوي مو خدای توبې قبلوي مو خدای توبې قبلوي مو خدای توبې دغه میاشته د غفران ده هم نازل پکې قرآن ده دغه میاشته د غفران ده هم نازل پکې قرآن ده د الله الله جملې پکې وایه کلمې د الله الله جملې پکې وایه کلمې هله شاتونه خوږې ټولې میاشتې د روژې د جنت لاره وي خلاصه الله دې دنیا او آخرت چې څه کړي خدای تعالی دې دنیا په ښه خدای دې په دې دنیا هم په ښه ورولي د آخرت په ښه دې خدای ورولي امين كده چې زموږ سره همکاري یې وکړه د الله همکاري دې ورسره وشي شاتونه خوږې ټولې میاشتې د روژې د جنت لاره وي خلاصه دوزخ بندې دروازې قبلوي مو خدای توبې قبلوي مو خدای توبې قبلوي مو خدای توبې قبلوي مو خدای توبې ثوابونه کړئ حاصل تلاوت شمائل ثوابونه کړئ حاصل تلاوت شمائل بیا بمړه یو که ژوندي په اخلاص بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دوستانو ستړي دغه له شجور روغ خوشاله به اسره بل عزت جل جلاله ما بعد وکاله او خوشاله ولره دوستانو بیا هم الحمدلله روزم برکت د سور لکه څه مرسته درو د یوانجه سم محترم د باورو کې دروس پر نه زمانه زده کیږي نو نوري عبدالبي ان شاء الله د سینې مې دی په واتس اپ کې خراب جل جلاله د زکات قبول او منظور کی او رب جل جلاله د ډیر اجر ورته ورکړي چې د خپل غریب وطن مال سره خپل په هر برخه کې زکات صدقه او سرسایه کې مرسته کوي موږ هم الحمدلله چې سورلسکستان راغوښتي هر پکیج مده 4000 افغانۍ دي نو دغه مؤمنانو لپاره چې هغه واقعا مستحق به وزله غریب او مظلومان او معیوبین او مریضان خلک دي راځي په دې فرض ورځې په دې مبارکه میاشت کې د رحمت مغفرت او د اور څخه د خلاصون هم دغه میاشت کې د خپل وطنوالو پر څنګ ودرېږو د الله جل جلاله د رضا په خاطر باندې مرسته وکړو دې ته باندې ګورو چې مرسته چاته رسېږي دې ته وګورو چې الله څونه پر راضي کیږي دې ته باندې ګورو چې زما مرسته به چیرې ځي دې ته وګورو چې الله جل جلاله به د مرسته در چا پر رسېږي نو دغه مؤمنان چې موږ نن دلته راغوښتي دا واقعا خلک دي چې سخت اړمن او مجبور خلک دي واقعا تاسو په الله یقین وکړئ موږ دلته په پټه باندې د مرسته اوس دلته ویشو د باندې کوی چې سل نفره هم ولاړ دي او بس رب دې دغه مشکلات او دغه ټوله سرګردانۍ او دغه تکلیفونه ختم کړي الله دې موږ تاسو توفیق راکړي چې په هر څه کې د خپل مؤمنانو ترڅنګ ودرېږو نو روژه مبارکه ده په روژه مبارکه کې یو ځل بیا دعوت ورکړو چې راځئ خپل صدقات چې یو په څو به الله جل جلاله اجر درکړي نفلي الله په فرضي عبادت باندې قبلوي چې په دغه کې موږ تاسو کوشش او مرسته وکړو جزاکم الله خیرا شاتونه خوږې ټولې میاشتې د روژې د جنت لاره وي خلاصه دوزخ بندې دروازې قبلوي مو خدای توبې قبلوي مو خدای توبې قبلوي مو خدای توبې قبلوي مو خدای توبې
ثوابونه کړئ حاصل تلاوت ته شئ مائل ثوابونه کړئ حاصل تلاوت ته شئ مائل بیا به مړه یو که ژوندي په اخلاص وکړئ سجدې بیا به مړه یو که ژوندي په اخلاص وکړئ سجدې هله شاتونه خوږې ټولې میاشتې د روژې د جنت لاره وي خلاصه دوزخ بندې دروازې قبلوي مخدای توبې قبلوي مخدای توبې قبلوي مخدای توبې قبلوي مخدای توبې دغه میاشته د غفران ده هم نازل پکې قرآن ده دغه میاشته د غفران ده هم نازل پکې قرآن ده د الله الله جملې پکې وایا کلمې د الله الله جملې پکې وایا کلمې اهل شاتونه خوږې ټولې میاشتې د روژې د جنت لاره وي خلاصه دوزخ بندې دروازې قبلوي مخدای توبې قبلوي مخدای توبې قبلوي مخدای توبې قبلوي مخدای توبې پکې ډېر کوئ اذکار لګونه شئ توبهګار پکې ډېر کوئ اذکار لګونه شئ توبهګار درکوي الله بدلې پکې وکړئ صدقې درکوي الله بدلې پکې وکړئ صدقې اهل شاتونه خوږې ټولې میاشتې د روژې د جنت لاره وي خلاصه دوزخ بندې دروازې قبلوي مخدای توبې قبلوي مخدای توبې قبلوي مخدای توبې قبلوي مخدای توبې شم قربان هلال افغان لدی میاشت د رمضان شم قربان هلال افغان لدی میاشت د رمضان د زور غواړي چې بیا ځي پکې ډېرې دي مزې د زور غواړي چې بیا ځي پکې ډېرې دي مزې اهل شاتونه خوږې ټولې میاشتې د روژې د جنت لاره وي خلاصه دوزخ بندې دروازې قبلوي مخدای توبې قبلوي مخدای توبې قبلوي مخدای توبې قبلوي مخدای توبې شاتونه خوږې ټولې میاشتې د روژې د جنت لاره وي خلاصه دوزخ بندې دروازې قبلوي مخدای توبې قبلوي مخدای توبې قبلوي مخدای توبې قبلوي مخدای توبې ثوابونه کړئ حاصل تلاوت ته شئ مائل ثوابونه کړئ حاصل تلاوت ته شئ مائل بیا به مړه یو السلام علیکم ستړي مست څنګه یاست خیر است خیرت دی خیر است کور دې چیرې دی څه محترم کور مو د چینای شي په خانې واخواته پروت دی د ژوند بل څنګه دی؟ ځای په د بل په کلي کې پروت ژوند مو لا سره ډېر په تکلیف یې زه یو د اوبو نیستي یو د وږي نیستي باران واریان پرېږدي څه وکړو سرګرداني ډېره ده سرګرداني مه کوو داسې د سرګرداني ډېره ده چې مو دا یو شی لا نه لرو چې اوس په مخ کې واچوو چې یو ورکړو په ګونځي په د روژه کې داسې ورځې شپې راغلي دي چې په کور کې مشانې یې درلودلې خامخا یو بل مسلمان ته وایي چې په جاز د خدای ته راسه موږ یو واریاني وګوره چې موږ یو شی لرو که نه لرو دغه مؤمنان درو یې موږ ته یو شی راکړه بیا د بیا مې د غونډې ګزاره را سره کوي خوران خپل در وسه
بس الله دې تا اجر درکړي. دا مرسته یې حاجي صاحب محترم کړې ده، دغه زکات یې دعاګانې ورته کوه. الله دې دنیا او آخرت چې څه کړي، خدای تعالی دې دنیا په ښه، خدای دې په دې دنیا هم په ښه ورولي، د آخرت په ښه دې هم خدای ورولي. امین کې د چې زموږ سره همکاري یې وکړه، د الله همکاري دې ورسره وشي. امین کې د ټولو موږ خو د هغه مسلمانانو دعا یې ورته کوو. خیر اوسه. مسا جان یمان دې څنګه یاست؟ بخیر یاست؟ شکر دې ژوند خیر بخیر دی، صحت مو ښه دی؟ شکر دې څنګه د روژه مبارکه؟ روژه مبارکه بیخي ښایسته روژه مبارکه ده. بیخي مو ورځ ستړې ده، شپې مو دغه ستړي چې سره ژوند دا رقم چې د ماښام پر کوهله پورې افکار مصیب یا ودانات په شبایو بده بله هیڅ څوک نه د بل د کور یا بشکې یو شی سبزي یو دخشه نه ته راورسېد. موږ ګزاره پر کوو، خدای شکر دی، خدای دې یو ځل نه ورکړي، خدای دې کور نه خراب. الله مو جنت دنیا سمه کړه. امین کې د الله ټولو تعالی چې یو ځل نه درکړم په دې دنیا کې په آخرت کې امین د ټولو اوس یا یوازې نه لرم په آخر کې الله چې یوازې درکړي. الله مو جنت دنیا سمه کړه. زه مو په یاد چې ته خدای په یاد چې ته کومک ورسره وکړې، د خدای کومک چې ته سره وسي. الله دې ژوند کې د مرسته د یو حاجي صاحب محترم الله چې جنو دنیا سمه ولې نه ورته کوم الله چې جنو دنیا سمه کې خدای چې د زړه مراته سره کړي. امین کې د ټولو هر مسلمانانو چا سره چې خدای پورته کړي، هر چا چې خدای پورته کړي. الله دې قدر وکړي. آمین. السلام علیکم. ستړي مه شئ جانې، څنګه یاست؟ بخیر یاست؟ ژوند بخیر دی؟ پروژه مبارکه څنګه ده؟ ښه روژه ده والا چیرېږي، هم پر خانانو چیرېږي هم پر مسکینانو چیرېږي. ژوند څنګه دی په کور کې؟ شی درلود له وړه وغوړي و چا یو ورورک ولاکه د یو د بل په سړو په تودو مو ګزاره ده. پنځه شپږ کښېنه عیالونه راپسې زه دا په پښه مایع به یم. دغونه څوک ولاکه لرم چې ما دروازه راخلاصه کړي، د هغه ما پرې وږي ناست وي چې خلک روژه مات وکړي، دا ماړه خلک چې یو غاب شی پاتې سي، بیا وروسته موږ بیا روژه مات کوو. والا د هغه ساعته پر دا کوچنیان ژاړي بوغارې راته وایي، دونه څوک نه لرم چې ما پرده راپورته کړي. بس الله پاک دې تاسو ته اجرونه درکړي. دا ستاسو حق و در تاسو مو رسولي دعاګانې کوي ټولو الله پاک مسلمانانو دې ته د حاجي صاحب هغو یو په محترم ته. ځای کې ورودري، هم دې الله پاک په دې دنیا په ښه ورولي، هم د آخرت. امین کې د ټولو مسلمانانو سره الله دې تاسو ته اجر. السلام علیکم. ستړي مه شئ صاحب محترم، ښه یې بخیر یې. ستا کور چېرې دی صاحب؟ زه په خپله یو زوی مې دی، هغه په ګوډ دی. ګوډ دی. کور دې چېرې دی؟ خپل کور مې د قبایلو د ادارې په سر باندې له مدرسې سره. ښه. ژوند څنګه دی؟ ها؟ ژوند په څنګه زه دی؟ راته غږېږي، غوږ مې بند دی. غوږ بند دی. ژوند څنګه تېرېږي؟ ژوند مې نهشته، ژوند خو مې یو زوی مې ګوډ دی، زه په خپله په همدا درد د کار نه یم چې چوک ته ولاړ شم، هم دغسې مې څوک په کار نه لري. وایي سپین ږیری په کور کې دې دا شان درلود لکه نه؟ تاسو ته د حالات په کور کې دې دا شان درلودله؟ هېڅ شی ولا که پر چې باندې مې روزه مات هم کوه، په اسلامه یې وشوي دغه هم دا ولا که اکثره دا یو تا او بل یو به خدای پر مهربانه کړي، یو شی به راکړو، لکه شی ولا که یا افتي مسله یې ته اجرونه درکړي. دا د یو حاجي صاحب محترم زکات تا ته مو رسولي دي، دې قبول په زور راته غږېږي، غوږ مې یو مخ دا د یو حاجي صاحب محترم هو زکات قبول یې کړه. خدای تعالی دې خیر وکړي، مو قبول کړی دی، خدای تعالی دې قبول وګرځوي. امین کې د ټولو مسلمانانو سره دعاګانې کوله. صحیح حاجي صاحب خو نه اوري نه؟ د حاجي صاحب اوري که یا؟ السلام علیکم. وعلیکم ستړي مه شئ، څنګه څنګه یاست؟ ښه جوړې ته اورې؟ و خو ماشاءالله ځوان یې. و پروژه څنګه ده؟ ډېره د برکت میاشت ده دې قربان سم. د برکت میاشت ده. و په دې روژه کې نورو خلکو مرستې درسره کړي دي؟ یا نه دې راسره کړي. ښه. و د من وړه په کور کې نه لرم. یو منونه. بس دا د الله مهرباني د خدای تعالی. کور دې چېرې دی؟ کور مې دا کم ساپاړه کې دی. ژوند سخت دی؟ ډېره ستړیا ده. بس رب جل جلاله دې تا ته اجر درکړي. تا د یو حاجي صاحب مرسته وه، زکات یې دعاګانې ټولو مسلمانانو ته کوي. یو فقهي مسله د ټولو مؤمنانو ته وایي. د زکات تعریف دا دی چې تملیک مال بلا عوض ولا غرض، یو چاته مال په ملکیت کې ورکول بلا عوض بلا غرض. که دې غرض درلودې هم نه قبلېږي، که دې عوض درلودې ورته ویله چې د دې شان په مقابل کې به ماته دعا کوې، دا هم نه قبلېږي، ځکه عوض او غرض په زکات کې نشته. ته به دا زکات داسې ورکوې د دغه کسانو احسان موږ ټول منو چې زموږ د الله جل جلاله دغه امانت زموږ څخه قبول کړي. د الله جل جلاله به زموږ څخه په دا باندې بیا راضي سي. دا د دوی احسان پر موږ باندې دی. ته به خلکو ته زارۍ کوې چې د الله جل جلاله مال دی لکه ستا په لاس کې چې سره سکروټ چې الله جل جلاله دا د الله حق دی او ته به یو چا ته تسلیموې. ته په دې خاطر چې ټول مؤمنان باید دا واوري، ټول مؤمنان ته باید دا ورسېږي.
دا چې موږ داسې دعاګانې وایو موږ دعاګانې ټولو مسلمانانو ته وکړي چې خدای دا فقر و غربت و مسکنات ورکړي دا مشکلات ورکړي دا سرګردانۍ ختمې شي هر یو کار پیدا کړي زندگی پیدا کړي افغانستان ته الله جل جلاله دونه طاقت ورکړي چې مثلا یو ادارات وي د جوړې شي چې خلکو ته د غریبان خلک ثبت کړي هغوی سره مرسته وکړي هغوی سره کومک وکړي خلکو ته د کار زمینه برابره کړي حاجي صاحب د ولاړې کار نشي کولی د ناستې کار ورته پیدا شي نه دغه کسان دې لپاره به موږ دعاګانې کوو سیده الله دې تاسو ته اجر درکړي نو برنامه به هم ختمول 14 کسیزه مرسته وه د 4000 افغانیو پکیج د نوري حاجي صاحب نوري عبدل فکر کوم په واتساپ کې داسې نوم دی رب جل جلاله دې د زکات قبول او منظور وګرځوي خدای جل جلاله دې مؤمنان ته اجر ورکړي چې زموږ څخه د دې زکات قبول کړي تر بلې برنامه چې تاسو درنه چوپړ ترازو پر لایزال او متعال رب جل جلاله مسپارو درجات په انتظار سي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته دوستانو که تاسو یاد یا غازی صاحب د چالت برنامه کې جوړله وای زندگی داسې خراب ده څنګه یې صاحب صحت څنګه تر ورسېدل مرسته و قربان یسم الله دې تخت دای لړ کله هغه تی کوم لړ ټول مسلمان ټول اسلام سره ټول اسلام سره ځانې سره ټول دې خدای کامیاب کړي امين کې ټول دې خدای تخت لړ کړي دام پر مکان کو پر قرار کو اچھا کوم جلا نه درلې ټول مسلمان اوس خوشاله سپه دا خوشاله تر پاسه کوم کې دا کړه افغانستان را کړ الله دې وسره رشاتونه خوږې ټولې میاشتې د روژې د جنت لاره وي خلاصه دوزخ بندې دروازې قبلوي مو خدای توبې قبلوي مو خدای توبې قبلوي مو خدای توبې قبلوي مو خدای توبې ثوابونه کړه حاصل تلاوت شمائل ثوابونه کړه حاصل تلاوت شمائل بیا بمړ یو کژوندې په اخلاص وکړې سجدې بیا بمړ یو کژوندې په اخلاص وکړې سجدې رشاتونه خوږې ټولې میاشتې د روژې د جنت لاره وي خلاصه دوزخ بندې دروازې قبلوي مو خدای توبې قبلوي مو خدای توبې قبلوي مو خدای توبې قبلوي مو خدای د الله په لار کې خرچه کول د دې ډېرې فایدې دي او فضایل دي چې هغه په دې حدیثونو کې موږ سره تېر شوي دي او سره روان دي خو په اجمالي طور سره به زه بیان کړم ځان سره یاد ساتئ د الله په لار کې خرچه کول د دې سره اجر دوچنده کي او الله سبحانه وتعالی په قرآن کې دا خبره کړې ده ان المصدقین والمصدقات هغه سړي چې الله په لار کې خرچه کوي او هغه زنانه چې الله په لار کې خرچه کوي واقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم اجر كريم الله سبحانه وتعالی به دوی د اجر دوچنده کوي نو اجر دوچنده کیږي د صدقو د لاسه د یوه فایده دویمه فایده رسول صلی الله علیه وسلم حدیث کې وایي چې د جنت دروازې دي یو دروازه به کې د صدقو والو دپاره ده ومن کان من اهل الصدقه دعی من باب الصدقه څوک چې د الله سبحانه تعالی په دین باندې خرچه کوي د هغه په لاره کې خرچې کوي نو د قیامت په ورځ د جنت چې کومه دروازه د صدقو والو دپاره ده د هغه طرف نه به دته اواز کېږي او بلنه به کېږي دا دویمه فایده درېیمه فایده چې کوم سړی د الله په لاره کې خرچې کوي د الله په دین کې خرچه کوي نو د ده سینه چې د هغه الله سبحانه وتعالی کولاو کړي د ده د زړه خوشحاله وي د ده نفس خوشحاله الله په قرآن کې وایي فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى الله د اسانۍ لارې کولاو کړي الله د اسانتیا پیدا کړي چې کوم سړی د الله سبحانه وتعالی په لاره کې خرچه کوي الله ته اسانتیا پیدا کوي څلورمه فایده د اور نه نجات میلاویږي په دې صدقو سره رسول صلی الله علیه وسلم یو حدیث کې وایي زنانو ته وایي یا معشر النساء تصدقنا د زنانو ټولګیه صدقې ورکوئ ځکه چې ما په جهنم کې زنانه ډېرې زیاتې لیدلي مطلب دی چې صدقې ورکوئ نو د جهنم نه به څه شئ بچ به شئ پنځمه فایده د قیامت په ورځ
ډېرې سختې دي، اوږده ورځ ده. دا نور به د انسانانو ته رانږدې شوي د 1 میل په فاصله کې به وي، نو خلک به په خولو کې ډوبي د خپلو اعمالو مطابق، څوک د پنډو پورې، څوک د زنګنانو پورې، څوک د نامه پورې، او څوک د سینې پورې، او څوک پکې والعیاذ بالله ومنهم من یلجمه العرق الجامه، او بعضو پکې داسې چې هغه به د خولو کې بالکل ډوبي. نو که ته دا غواړې چې د قیامت په ورځ تا ته سوری میلاو شي، نو د الله سبحانه وتعالی په لار کې به خرچه کې. حدیث کې راځي، رسول صلی الله علیه وسلم وایي كل امرئ تحت ظل صدقته حتى يفصل بين الناس. د قیامت په ورځ به هر هغه سړی چې الله په لار کې خرچه کړي، نو دغه صدقې په سوري کې به ولاړي تر دې چې الله سبحانه وتعالی فارغ شي د حساب او کتاب نه. نو حساب او کتاب ختمېدو پورې به دا سړی د صدقې په سوري کې ولاړي، د هغې د لاسه به په ده باندې ګرمي نه لګي، د هغې د لاسه به په ده باندې نور نه لګي. دا څومره غټه فایده او څومره غټ فضیلت دی. شپږمه فایده، موږ د دنیا ته راغلي دې لپاره یو چې الله سبحانه وتعالی بندګي وکړو او هر هغه عمل وکړو چې هغه د الله خوښي، او هر هغه کار نه ځان لرې ساتو چې هغه د الله نه خوښ. نو د الله چې کوم کارونه خوښ دي په هغې کې یو کار دا دی، احب الاعمال الى الله سرور تدخله على اخيك المسلم. رسول صلی الله علیه وسلم وی د الله په خوښو کارونو کې یو کار دا دی چې ته یو مسلمان ورور باندې خوشحالي راولې، هغه له خوراک ورکې، د هغه سره مرسته وکړي، د هغه سره منډه ووایې، په هغه باندې خرچه وکړي. نو که ته دا وې چې زه داسې عمل وکړم چې هغه د الله سبحانه وتعالی خوښي، نو یو عمل پکې دا دی د الله سبحانه وتعالی په لار کې خرچه کول. اوومه فایده، د صدقو د لاسه ګناهونه ختمي. موږ کې هر انسان ګناه کې واقع دی، څه نه څه ګناه کې خو انسان واقع دی. من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط. څوک دی چې ګناهونه یې د سره کړي نه دي، او هغه څوک دی چې همیشه نیکیانې کوي. بلکې د آدم دا بچي چې دا کمزوري، نو دوی نه ګناهونه کوي. دې ګناهونو د ختمولو یو طریقه دا ده